أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. زما عزتمندو قابل احترام مشرانو او دینی خویندو او کوم دوستان چې موږ د ژوندۍ بڼه باندې ییني، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اول د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کوو چې موږ تاسو له دې عظیم عبادت توفیق راکړ، او بیا د الله سبحانه وتعالی نه دعا کوو د هغه کسانو دپاره چې هغه مریضان دي او په دې عظیم عبادت نه محروم دي، رب العالمین د هغې له شفای کامله عاجله ورکړي، او دعا کوو هغه کسانو ته چې هغه د دې عظیم عبادت نه په غفلت کې دي او د دې عبادت اهمیت ورته نه دی معلوم. زما عزتمندو، څنګه چې هره جمعه تاسو سره په یو موضوع باندې مخاطب یم او په یو موضوع باندې یو مختصر شان وضاحت کوو، نن هم انشاءالله تعالی یو موضوع دپاره چې هغه د مسلمانانو په مابین کې څه شی دی، اتفاق او اتحاد او د مسلمانانو په مابین کې صلح، دا څومره ضروري ده، او زموږ او ستاسو دین، زموږ او ستاسو قرآن دا په دې کې موږ او تاسو ته څنګه امر کوي. زما عزتمندو، اسلام د اتفاق او د اتحاد او صلح طرف ته دعوت ورکوي. اسلام د خلکو ترمنځ امنیت او صلح، اتفاق او اتحاد دا غواړي، او په وخت د اختلافاتو کې بیا زموږ او ستاسو دین د دین اسلام دا روغې او جوړې او صلح طرف ته ترغیب ورکوي. موږ ته امر کوي چې هغه مسلمانانو په مابین کې چې بې اتفاقي ده د هغې په مابین کې روغه او جوړه وکړي او د هغې په مابین کې صلح راولي. دا زموږ د اسلام امر دی. څنګه چې امر د قربانۍ و، څنګه چې امر د عید الاضحی د لمونځ ادا کولو، څنګه چې امر د حج د بیت الله د ادا کولو، څنګه چې د روژې د نیولو امر و، څنګه د زکات د ورکولو امر و، دغه شان د الله سبحانه وتعالی دام امر دی چې تاسو کله د مسلمانانو په مابین کې اختلافات راځي نو صلح او روغه او جوړه راولي. نن که موږ او تاسو متوجه شو دې ته وګورو او د دنیا حالاتو ته وګورو، نو په مجموعي حیثیت سره د مسلمانانو په دنیا کې عزت ختم شوی دی. د مسلمانانو په دنیا کې څه عزت نه دی پاتې. ولې د مسلمانانو عزت نشته نو په دنیا کې؟ وجه دا ده چې مسلمانان کمزوري شوي دي. بیا دا مسلمانان ولې کمزوري شوي دي؟ د دې کمزورۍ ډېر اسباب دي. یو دا چې مسلمانان دا د حب الدنیا د وجې نه، د دنیا د محبت د وجې نه مسلمانان داسې په د دنیا په محبت کې غرق دي، او هر سړی په دې کې دی چې زه دا دنیا څنګه حاصله کړم او څنګه یې لاسته راوړم. نو دې د وجې نه په مجموعي حیثیت سره دا مسلمانان کمزوري شوي دي. بل لوی سبب د مسلمانانو د کمزورۍ چې دا مسلمانان کمزوري شوي دي، لوی سبب د هغې دا دی چې مسلمانانو په مابین کې خپل مابین کې اتفاق او اتحاد نشته دی. په خپل مابین کې د مسلمانانو اختلافات، د دغه اختلافات او د دغه بې اتفاقۍ په وجه باندې نن په مجموعي حیثیت سره په دنیا کې مسلمانان کمزوري شوي دي او د مسلمانانو عزت ختم شوی دی. نن امت مسلمه دا په وړو وړو ډلو باندې، په وړو وړو فرقو باندې تقسیم شوې ده. هر کس دا کوشش کوي چې د ځان دپاره یوه فرقه او یوه ډله جوړه کړمه او دا بله فرقه ختمه کړمه، او د هغه فرقې او د هغې ډلې د ختمولو دپاره بیا په خپل مابین کې دشمنۍ روانې وي، د هغې په مابین کې جنجالونه روان وي، بحث مباحثې روان وي. تاسو به دا اوسنۍ میډیا به ګورئ، دا اوسنۍ رسنۍ چې دي په هغې کې به یو طرف ته مسلمانان ناستي، بل طرف ته مسلمانان ناستي، یو طرف هغې ته کنځاوې کوي، دا هغې ته بدرت وایي، دا وایي هغې کافر دي، دا وایي دی کافر دي، دا وایي دا ښه خلک نه دي، هغه وایي دا ښه خلک نه دي. نو مسلمانان د دې اختلافاتو د وجې نه په وړو وړو فرقو باندې تقسیم شوي دي.
د دې ډلو د دې فرقو د وجې نه مسلمانان کمزوري شوي دي. او زمونږ قرآن الله سبحانه وتعالی موږ ته په هغې کې داسې امر کوي واعتصموا بحبل الله جميعا، د الله په ټول یو شي، ټول یو ځای شي، ټول یو موټی شي او د الله په دې رسۍ باندې دا کلکه ونیسئ. د الله رسۍ څه شی ده؟ چې هغه دا کتاب دی. موږ تاسو ګورو دا آیات په هر ځای کې لیکل شوی، خاص کر د مسلمانانو په مملکتونو کې، هر پارلمان کې د مسلمانانو په مملکتونو کې په هر پارلمان کې د هر اجتماع په ځای کې به دا آیات غاټ لیکلی واعتصموا بحبل الله جميعا، لیکن عمل پرې څوک نه کوي. د هغه آیات د لاندې جنګونه، د هغه آیات د لاندې بې اتفاقي، د هغه آیات د لاندې واعتصموا بحبل الله جميعا څوک د یو بل خبرو منلو ته تیار نه وي. وجه دا ده چې په قرآن باندې عمل نشته دی چې واعتصموا بحبل الله جميعا. الله فرمایي ولا تفرقوا، تفرقې مه جوړوئ، جماعت بندي ډلبازي دا مه جوړوئ. واذکروا نعمت الله علیکم، دا الله هغه نعمت را یاد کړئ، هغه احسان را یاد کړئ چې په تاسو باندې کړی دی. کوم نعمت؟ الله فرمایي اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، په هغه وخت چې تاسو د یو بل دښمنان وئ او په هغه وخت چې تاسو د یو بل سره د یو بل وینې تویولې، الله په تاسو باندې رحم وکړو او تاسو په زړونو کې محبت واچو او تاسو د یو بل سره څه شوئ؟ ورونه شوئ. بیا به صحابه کرام د یو بل نه قربانېدل. فاصبحتم بنعمته اخوانا، الله فرمایي ما د دې دین اسلام په وجه باندې د خپل مقدس دین د دین نعمت په وجه باندې ما څه کړل؟ فاصبحتم بنعمته اخوانا، تاسو مې ورونه وګرځولئ. هغه اصحاب کرامو چې به یو بل ته د ورور په شان ته ولاړو د دین اسلام په وجه باندې. او الله سبحانه وتعالی فرمایي وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها، وایي د دغه نفرتونو د وجې نه، د دغه تعصب د وجې نه او د دغه حسدونو د وجې نه، د دغه دښمنۍ او د دغه کینې د وجې نه الله وایي د جهنم ته تاسو دونه قریب شوي وئ. وکنتم علی شفا حفرة من النار، تاسو د جهنم ته دومره قریب وئ. فانقذکم منها، الله فرمایي ما دله نجات درکړه. څنګه مې نجات درکړه؟ وایي تاسو په زمانه د جاهلیت کې په هغه وخت کې په دې خلکو کې خباثت و. خباثت څه شو؟ په کنیزو غلامانو باندې او په کمزورو باندې به ظلم کېده. څوک چې به زورور و، څوک چې به طاقتور و، هغه به په خپل ماتحتو باندې ظلم کوو. هر هغه چا چې به طاقت و هغه به کمزوري ته په حقارت سره کتل. په کنیزو غلامانو باندې به خصوصا ظلم روان و. په وړه وړه خبره به خپل مابین کې جنگ وشو، بیا به تر کلونو کلونو پورې د هغې دښمنۍ روانې وي، تر کلونو کلونو پورې. الله سبحانه وتعالی به د انسانانو باندې رحم راغی او د کائناتو مقدس انسان محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، هغې ته یې راولېږه. هغه پیغمبر راغی او هغه انسانانو ته د ژوند د تېرولو طریقه ورښودله او ورته ویل چې دا طریقه صحیح نه ده. هغه انسانانو ته د ژوند د تېرولو طریقه ورښودله او هغه نفرتونه او هغه حسدونه الله سبحانه وتعالی ختم کړل. فاصبحتم بنعمته اخوانا، الله سبحانه وتعالی د دین په وجه او د دې اسلام په وجه باندې څه شی کړل؟ ورونه وګرځول. هغې به د یو بل سره محبت پیدا شو، د یو بل جان نثار جوړ شو. زما عزتمندو، الله سبحانه وتعالی د انسانانو ته یو عظیم علم را لېږلی دی. هغه عظیم علم څه شی دی؟ هغه د قرآن عظیم شان دی. او بیا یو عظیم معلم را لېږلی دی چې هغه عظیم معلم څوک دی؟ هغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. عظیم علم قرآن او عظیم معلم رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په صحیح حدیث د امام بخاري کې، وی الا اخبرکم، دیو عمل په باره کې خبر در نه کوم چې ډېر بهترین عمل دی او ډېر ښه عمل دی، بیا له فضیلت بیان کو. وی افضل من صیام من صدقة، افضل من درجة من صيام من صدقة او صلاة. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایي چې داسې عمل په باره کې تاسو له خبر در نه کوم چې هغه افضل دی د نفلي منځونو نه، د نفلي روژې نه او د نفلي صدقې نه. روژه نیول خو سخت کار دی، سهار نه تر ماښام پورې انسان ځان روژه کړي،
د نفلي منځونو نه نفلي منځونه هم کول وخت غواړي، طاقت غواړي، ایماني طاقت او جسماني طاقت غواړي. او دغه شان صدقه هم ډېر غټ زړه غواړي چې زړه دې غټ نه صدقه هم نشي کولی. هغې دپاره هم ډېر غټ اخلاص او ډېر غټ زړه ته ضرورت دی چې زړه نه وي نو چېرته به انسان صدقه وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هغې نه هم افضل عمل زه تاسو ته درښیم، د نفلي منځونو نه، د نفلي روژې نه او د نفلي صدقې نه. اصحاب کرام ویل یا رسول الله موږ ته دا عمل راوښیه. بلا ولې یا رسول الله موږ ته راوښیه دا کوم عمل دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل قال اصلاح ذات البین. اصلاح ذات البین، په خپل مابین کې اتفاق او اتحاد ساتل، په خپل مابین کې محبت کول، دا چې شی دی دا دغه عملونه هم افضل عمل دی. اصلاح ذات البین، په خپل مابین کې صلح کول، په خپل مابین کې محبت او اتفاق او اتحاد ساتل، دا بهتر عمل دی د دغه عملونه کوم چې موږ ذکر کړل. او بیا د الله پیغمبر وفرمایل وفساد ذات البین هي الحالقه. او په خپل ځان په خپل مابین کې بې اتفاقي را پیدا کول، بغض، ګناه، حسد را پیدا کول، تعصب را پیدا کول، جنگونه او جنجالونه را پیدا کول. الله پیغمبر فرمایي دا نیک اعمال داسې د منځه وړي، داسې د مابین نه وړي لکه څنګه حلاقه پاکي چې د انسان د ویښتان د منځه وړي. وایي دغه شان هغه نیک عمل چې ما تا کړي دي موږ یې اجر ته پته مې دا قرباني چې موږ تاسو وکړله موږ یې اجر ته پته مې چې د قیامت پر ورځ به الله سبحانه وتعالی ما ته اجر راکوي. دا حج چې ما تا کړی دی موږ یې اجر ته پته مې دا عمره چې موږ کړې ده موږ یې اجر ته پته مې دا روزي چې موږ نیولې ده موږ یې اجر ته پته مې صدقې چې موږ کړې دي اجر ته یې پته مې چې د قیامت پر ورځ الله سبحانه وتعالی ما او تعالی اجر راکړي. لیکن د الله پیغمبر څه فرمایي چې د بغض، د کینې، د حسد، د بې اتفاقۍ د وجې نه، د تعصب د وجې نه څه شی کېږي؟ دا تمام نیک عمل داسې پاکېږي لکه حلاقه پاکي چې ویښتان د منځه وړي. دې سره په دغه عملونو سره د انسان دین ختمیږي، په دې سره د انسان نیک اعمال سوځېږي. شیطان د انسانانو دښمن دی، ابلیس. الله سبحانه وتعالی فرمایي ان الشیطان کان لکم عدو مبین. دا شیطان ستاسو دپاره ښکاره دښمن دی، فتخذوه عدوه. دا په دښمنۍ سره ونیسئ او د دې شیطان ابلیس په فریب کې رانشئ. د شیطان لوی کوشش دا وي چې انسانان ګمراه کړي. د هغې لوی کوشش دا وي چې دا مسلمانانو عقیده خرابه کړي. د شیطان ابلیس لوی کوشش دا وي چې انسانان د مونځ د روژې نه د دې نه منع کړي، د هغې نه غافله کړي. او د ابلیس شیطان لوی کوشش دا وي چې مسلمانان دا په وړو وړو فرقو او په ډلو باندې تقسیم کړي، چې مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد دا قایم نه وي. مسلمانان د رنګ او د مذهب او د انسانیت په ډلو باندې تقسیم کړي. په مسلمانانو کې د رنګ او د مذهب او د انسانیت ډلې جوړې کړي، فرقې پکې جوړې کړي او دا په هغې باندې تقسیم شي او د مسلمانانو په مابین کې اتفاق او اتحاد دا برقراره نه وي. دا هغه مشن دی، دا هغه کوشش دی. مشهور حدیث چې موږ بار بار تاسو به اورېدلی چې ابلیس ته خپل زوریه راشي چې ما دا کار وکړو دا وکړو، هغې بله شاباشي نه ورکوي. په کوم کار شاباشي ورکوي؟ په کوم کار ورته وایي چې افرین او شاباسي، چې ورته وایي چې د خاوند او د مېرمن په مابین کې مې بې اتفاقي راوستله، د هغې په مابین کې مې جنجال راوسته. د ابلیس ورته څه وایي چې اصل کار تا کړی دی. د انسانانو په زړونو کې نفرتونه را پیدا کول او د دوو کسانو په مابین کې بې اتفاقي را پیدا کول، دغه زموږ مشن دی چې یو اجتماع کې، په یوه معاشره کې، په یو فامیل کې، په یو خاندان او په یو قوم کې هیڅکله اتفاق او اتحاد دا برقراره پاتې نشي. ابلیس شیطان دا دومره د مسلمانانو بې اتفاقۍ ته خوشحالیږي چې مسلمانان بې اتفاقه وي. نن که په دنیا کې دا مسلمانان، تمام مسلمانان، دا شپږ 50 ملکونه د مسلمانانو که دا په یو اتفاق وي او یو اتحاد وي او دوی د یو بل سره دښمنۍ نه وي او دا متحد وي، دا به څومره لوی طاقت و. دا به څومره لوی طاقت و که د مسلمانانو په مابین کې اتفاق او اتحاد وي. نن به د غزې او د فلسطین دا حال نه وي، نن به ما او تا د هغې په حال باندې نه جوړېدی، دعاګانې به هم نه کولې. وجه دا ده چې مسلمانان په خپل مابین کې د اختلافاتو د وجې نه
په خپل مابین کې د بې اتفاقۍ د وجې نه بې وقاره شوي دي. په دنیا کې عزت ختم شوی دی. د مسلمانانو عزت د ختمېدو لوی سبب دا دی چې په خپل مابین کې اختلافات. په څه شي کې اول دي مسلمانان؟ په خپل مابین کې بې اتفاقي، په خپل مابین کې په مختلفو ډلو باندې تقسیمېدل. دغه وجه ده چې په دنیا کې د هغې عزت نشته دی. ولې په خپل قرآن باندې موږ تاسو عمل نه کوو؟ الله سبحانه وتعالی څه بهترین دعوت موږ تاسو ته راکوي، څومره د اتفاق او اتحاد دپاره موږ تاسو ته په قرآن کې فرمایي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الله سبحانه وتعالی فرمایي تنازع مه جوړوئ، خپل مابین کې جنګونه او دښمنۍ مه جوړوئ. فتفشلوا وتذهب ريحكم، کمزوري به شئ، طاقت به ملاړ شي. او څه فرمایي؟ واصبروا ان الله مع الصابرین. صبر کوئ، الله د صبر کوونکو ملګری دی. که ته په یو اجتماع کې ژوند کې، په یو معاشره کې ژوند کې، په یو مملکت کې ژوند کې، که په یو فامیل کې ژوند کې، او که په هر ځای کې ستا ژوند او زندګي روانه ده، او هلته یو ناخوشګواره واقعه راشي، یو ناخوشګواره خبره راشي چې دا خبره دې فلاني وکړه، دا خو زما په مقابل کې لږه ناخوشګواره ده، نو الله څه فرمایي؟ واصبروا، صبر کوه، ان الله مع الصابرین، الله صبر کوونکو ملګری دی. او بیا فرمایي که صبر دې ونه کړ فتذهب ريحكم، کمزوري به شئ، مقاومت به ملاړ شي. نن مسلمانان په خپل مابین کې بې اتفاقه، په خپل مابین کې جنجالونه، کمزوري، دنیا ته کمزوري دي. دنیا کې اهمیت نشته. په یو کور کې چې کله ورونه بې اتفاقه شو، هغه کور برباد شي. قوم کې چې بې اتفاقي راغله، هغه قوم برباد شي. کومه معاشره کې چې مسلمانان اوسېږي او هلته بې اتفاقي را پیدا شوله، هغه معاشره برباد شوله. الله سبحانه وتعالی فرمایي انما المؤمنون اخوه، تمام مسلمانان په خپل مابین کې ورونه دي. موږ تاسو دلته مختلف ځایونو والا خلک، مختلف ولایت والا، مختلف قومونو والا دلته ناست دي، لیکن موږ په دې مسجد کې به حیثیت مسلمان چې د هر ملک سره وي، د هر قوم سره وي، انما المؤمنون اخوه، تمام یو ورونه د الله په خطاب باندې، د الله په خطاب باندې چې انما المؤمنون اخوه، تمام مسلمانان یو ورونه دي. انما الوطن نه دی راکړی چې پلاني وطنداران دي، انما المؤمنون مسلمانان. او الله څه فرمایي؟ فاصلحوا بین اخویکم، د خپلو مسلمانانو په مابین کې همیشه صلح ساتئ، صلح او اتفاق ساتئ. او بیا رب العالمین په قرآن عظیم الشان کې فرمایي په سورة حجرات کې وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، وایي که کله د مسلمانانو په مابین کې شخړه را پیدا شوله، جنګ یا مباحثه را پیدا شوله، یو جنجال را پیدا شو، نو وایي تاسې تماشه مه کوئ او د هغې نه خوند او مزه مه اخلئ چې ولا د فلاني په مابین کې بې اتفاقي ده، فلاني ورته داسې ویلې، فلاني ورته په جواب کې داسې ویلي، فلاني ښه جواب ورکړو، فلاني له کمزوری جواب ورکړه. تاسې تماشه مه کوئ. الله وایي دې تماشې ته مه کښېنئ، دا کار مه کوئ. څنګه چې د قرباني در باندې لازم وه، څنګه چې حج در باندې لازم و، څنګه روزه در باندې لازم وه، څنګه چې دا مونځ په تا باندې لازم دی، دا کار هم در باندې لازم دی. وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بین اخویکم، تاسو د هغې په مابین کې صلح راولئ، د هغې په مابین کې روغ او جوړه راولئ، د هغې په مابین کې بې اتفاقي مه زیاتوئ، تماشه مه کوئ، روغ او جوړه او صلح راولئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هغه پورې تاسو کې څوک مؤمن کامل نه جوړیږي، د انسان ایمان تکمیل ته نه رسیږي، د انسان ایمان کمال ته نه رسیږي تر کوم وخته پورې هر هغه څه چې ته د خپل ځان لپاره خوښوې د خپل مسلمان ورور دپاره خوښ نه کړي. څه چې ځان دپاره پسند کوې د بل مسلمان دپاره هم هغه پسند کوه. د ځان دپاره څه شی خوښوې؟ عزت او احترام، چې زما د هر څوک عزت او احترام وکړي. د ځان دپاره دا خوښوې چې څوک زما بې عزتي ونه کړي او ما له نقصان رانه کړي. د بل مسلمان دپاره مې عزت او احترام خوښوه. هغه څه چې د خپل ځان دپاره فایده خوښوي، د بل مسلمان دپاره هم دا خوښوه. کله چې د دوو مسلمانانو په مابین کې بې اتفاقي راشي، بغض، کینه، حسد، نفرت، بې اتفاقي دا را پیدا شول، د هغې دوه نقصانونه، یو اخروي نقصان، یو دنیایي نقصان. اخروي نقصان خو دا دی چې عمل دې نه پاتې کېږي،
کوم عمل چې تا کړی دی ما تا کړی دی که هغه روزه ده که زکات دی که هر څه دا یو هم نه پاتې کېږي. اخروي تاوان خو دا دی چې نیک اعمال د لاسه ورکوي. ته به ډېر نیک اعمال کړي هغې ته فکر وکړه چې دا ضایع نه شي. د دغه بې اتفاقۍ په وجه باندې د دغه بغض او کینې او د حسد او د نفرت په وجه باندې نیک عمل دې نه پاتې کېږي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي. او دویم تاوان دنیاوي تاوان د مسلمانانو په مابین کې چې کله کینه حسد دا شیان پیدا شو نو هغه دا دی چې دا د انسان په جسم او په روح باندې اثر کوي. ځکه چې همیشه به ته هغه انسان دپاره به ته په فکر کې هغه ته به ستا کینه او حسد راځي، غصه به دې راځي، د هغه به ته غیبت کې او هغه چې ته کوم ځای کې وینې غصه به دې نور هم زیاتېږي. نو روحاً به هم ته نارامې او په ژوند کې به دې سکون او اطمینان نه وي. ځکه چې هغه چا سره ستا کینه او حسد دي همیشه به هغه ته په غصه کې او ډاکټر صاحب ناست دی غصه د صحت دپاره ښه نه ده، تاواني ده، نقصاني ده، نارامه وي، خوب به دې هم په ارام کې نه وي. دا د انسان هم آخرت تباه کوي او هم د انسان دنیا تباه کوي، روحاً او جسماً ته به ارام نه چې کله دا پیدا شي. دې د وجې نه زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته د دې جسمانی او روحي تکلیف او د آخرت اعمال برباد نشي. د الله پیغمبر موږ تاسو ته داسې فرمایلی دي چې لا یحل لمسلم ان یجهر اخاه فوق ثلاث. لا یحل لمسلم ان یجهر اخاه فوق ثلاث. یو مسلمان دپاره دا جایز نه دی چې د خپل مسلمان رور سره د 3 ورځو نه ایسته خبرې بندي کړي. 3 ورځې خیر ده که یو خبره راله ښکته باله یو خبره ده، 3 ورځو نه ایسته اجازه نشته دی چې هغه وایي هغه سره بیا خبرې ونه کړي. وخیرهما الذي یبدا بالسلام. او بهترین په دې کې څوک دی په دې دواړو کې چې هغه اول سلام وکړي، هغه اول راشي، هغه کومه خبره چې راغلې ده هغه یو طرف ته ورته السلام علیکم او دا خبرې ایسته ختمه کړي او دا نفرت د دې زړه نه وباسي. وایي دا بهترین انسان په دې دواړو کې هغه دی چې هغه اول ابتدا په سلام باندې وکړله. وخیرهما الذي یبدا بالسلام، چې دی په اول سلام وکړي. دروغ وایي عظیم جرم دی. دروغ چې څوک وایي دی د جهنم په لاره باندې روان دی. هغه شیان سترګو نه دي لیدلي او دی وایي، هغه شیانو غوږونو نه دي اورېدلي، سترګو نه دي لیدلي او دا د هغې تصدیق کوي، هغه خبره کوي. دروغ ویل عظیم جرم دی. لیکن د دوه مسلمانانو په مابین کې اتفاق راوستل، د هغې په مابین کې صلح قایمول، د دوه مسلمانانو په مابین کې نفرت او بغض کینه او حسد ختمولو دپاره، د خاون او د مېرمن په مابین کې بغض کینه او حسد نفرت د دې ختمولو دپاره که یو کس یو داسې خبره وکړي چې هغه دروغ هم وي، شریعت د هغې اجازه ورکړې ده. مثلا ته یو کس ته ووایې چې فلاني سره ته فلاني ته څومره په غوسه یې او فلاني نه ته څومره نفرت کوي، حال دا دی چې هغه ته څومره ګران یې، هغه ستا څومره صفت کوي او هغه تا سره ډېر زیات محبت کوي او هغه تا ته دعا کوي. حالانکې دا هغه دا کار به هغه نه وي کړی، هغه تا ته دعا کوي. په دې کې دروغ ولې نشته؟ ځکه دروغ نشته دی. موږ تاسو مونځ کې هر انسان ته دعا کوو که نه؟ مونځ کې موږ تاسو وایو السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین. یا الله په موږ دې هم سلامتیا وي او په تمامو نیکانو مسلمانانو دې هم سلامتیا وي. نو ما تا دعا وکړه که نه؟ هغه څه چې هغه کس چې ته خفې هغه ته دې هم دعا وکړله، تمامو ته دې دعا وکړله چې ته هغه ته ووایې چې فلانې تا ته دعا کوي. په دې کې دروغ هم نشته دی، ولې تا په مونځ کې هغه ته دعا کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس الکذاب الذي یصلح بین الناس. هغه کس دروغجن نه دی چې هغه د مسلمانانو د صلح دپاره دروغ وایي. مقصد یې دی چې مسلمانانو کې صلح او اتفاق راشي نو د هغې دپاره دروغ وایي. ویقول خیرا ویمنع خیرا. دا خو خیر زیاتوي، د خیر خبرې کوي او خیر زیاتوي. الله په داسې دروغو تعالی اجر درکوي. لیکن زموږ مسلمانان د دوو مسلمانانو د بې اتفاقۍ دپاره دروغ وایي، په هغې کې مبالغه هم کوي، د هغې کې مبالغه هم کوي او د هغې بې اتفاقۍ راوستلو دپاره دروغ وایي. زما عزتمندو په دنیا کې د انسان سره محبت کول دا د څه شي نه افضل دي؟ دا د نفلي منځونو نه افضل دي، دا د نفلي روزې نه افضل دي، دا د نفلي صدقې نه افضل دي. د چی سره؟ د مسلمان سره محبت کول، د مسلمانانو نه نفرت نه کول. په دنیا کې د اتفاق او د اتحاد نه بل عظیم لوی نعمت نشته دی. کوم ورونو مابین کې په فامیل کې چې اتفاق او اتحاد دی، خوشحاله فامیل دغه دی.
معاشره کې، په اجتماع کې، په وطن کې هلته خوشحالي او سکون او اطمینان وي. او چې دا شیان رال هلته هېڅ قسم سکون او اطمینان نشته. خاوند او مېرمن په مابین کې چې بې اتفاقي راغله، سکون او اطمینان لاړ، هغه خپله لار کوي، دروازه یې خلاصه نه پاتې کېږي هلته. دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلم اخو المسلم، یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی. لا یظلمه، هیڅ د ذرې په مقدار باندې به یو مسلمان په بل مسلمان باندې ظلم نه کوي. ولا یسلمه، او کله که دا مسلمان په یو تکلیف په د باندې راغی، د تکلیف په وخت کې به دې بېیار او مددګار هم نه پرېږدي، ده سره به کومک کوي. یو مسلمان چې په تکلیف کې راغی، بېیار او مددګار به هم نه پرېږدي. الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې د مؤمنانو شان بیان کړی چې د مؤمن مسلمان شان دا دی ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. مؤمن مسلمان دا دی چې په خپل ځان باندې بل مسلمان ته زیاته ترجیح ورکوي. دا مسلمانانو صفت دی. اوس موږ تاسو ټول دلته ناست یو او یو ګیلاس اوبه چا راوړلې او دا ټول تږي، یو بوی هغه له ورکړه، هغه بوی هغه له ورکړه، ته واخله، ته دله ورکړه، هغه له ورکړه. که په قطار کې ولاړ و فلانی ته مخکې شه، فلانی ته اول واخله، ته مخکې شه. دا د مسلمانانو شان او صفت دی. ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. وایي دی که په خپل هم ضرورتمند وي، د بل مسلمان ضرورت دا مقدم کوي په ځان باندې. دا د مسلمانانو شان او صفت دی، الله قرآن کې بیان کړی دی. او په جنګ یرموک کې دی هغه واقعه خو مشهوره واقعه چې اصحاب کرام شهیدان زخمیان پراته وو، اوبې غوښتلې. یو صحابي وایي زه راغلم اوبه مې راوړې، و یو له مې راوړه چې هغې ته مې مخامخ کړله، وایي هغه راته ویلې چې دې بل دی ورکړه. وایي دې بل له چې مې راوړه هغه لاغله. وایي داسې چې په لاین کې تللم هغه ته چې ورسېدم هغه شهید شو، چې راتلم دام شهید شو، دام شهید شو، دام شهید شو، اوبه زما لاس کې پاتې شو. فاصبحتم بنعمتي اخوانا. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خواري وه او هغه دین چې دی یې وګرځول. والله في عون العبد ما كان العبد في العون اخيه. الله تر هغه پورې تا سره مرسته کوي، کومک کوي. کله چې ته بل مسلمان سره کومک کوي، هر قسمه مالي جاني کومک د هغه سره کوي، الله تا سره کومک کوي. دې د وجې نه ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه او بلال رضی الله تعالی عنه یو ورځ په یوه خبره باندې بحث راغی. ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه لږ په غوسه شو، په دې غوسه کې ویل یا ابن اسود، وی ای د تور زویه. بلال رضی الله تعالی عنه ته چې دا خبره وکړله، هغه هم په غوسه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړ، ما ته یې داسې ویلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت په غوسه شو، د غوسې نه مخ مبارک سور شو په دې باندې اورېدلو باندې. ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه ته ویل ته مسلمان شوی، انک عمر جاهلیه، ته مسلمان یې، مسلمان شوی یې، لیکن تا کې اوس هم د جاهلیت کارونه شته دي، ته اوس هم د جاهلیت کارونه کوي چې تا هغه ته وایي. ابو ذر غفاري رضی الله عنه پښیمانه شو، خفه شو او د بلال رضی الله عنه په خپو کې وغورځېد او معافي ترې وغوښتله چې ما ته معافي وکړه، ما د جاهلیت د زمانې یو کار وکړه. معافي وغوښتله ځکه الله قرآن کې فرمایي وان هذه امتکم امة واحده. دا امت یو امت دی. ان هذه امتکم امة واحده، یو امت دی. مثل المسلم للمسلم کجسد واحد. یو مسلمان د بل مسلمان دپاره داسې دی لکه یو جسم. اذا اشتکي منه عضو، کله چې د هغې نه یو ځای درد کوي نو تمام جسم نارامه وي. په دې جسم کې چې د معمولي یو ځای خوږېږي ستا په دې جسم کې، نو ټول جسم اوس نارامه وي. دغه شان که مسلمان په تکلیف کې وي، دا زما ستا نارامتیا ده. همیشه د تکبر او د غرور نه ځان وساتو، په ځان کې عاجزي را پیدا کړو، مسلمان ته په حقارت سره ونګورو. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت فرمایلی دی باره کې. څنګه فرمایلی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل الجنة من كان قلبه مثقال ذرة من كبر. الله هغه انسان جنت ته نه پرېږدي چې مثقال د ذرې عمر هم د ده په زړه کې کبیر دی. د بل مسلمان په مقابل کې چې زما استاد زړه کې خدای ناخواسته د مثقال د ذرې عمره کبر راغی، الله یې جنت ته نه پرېږدي. د ده لپاره جنت نشته دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فتوا ورکړې ده چې لا يدخل الجنة من كان قلبه مثقال ذرة من كبر. د مثقال د ذرې عمر کبر راشي، الله یې جنت ته نه پرېږدي. داسې انسان، داسې انسانانو لپاره الله جنت نه دی جوړ کړی. من تواضع رفعه الله. چې کوم انسان چې عاجزي اختیار کړله، الله ورله عزت ورکوي. کوم انسان چې عاجزي اختیار کړي، هغې سره د ټولو انسانانو محبت وي. تاسو به لیدلي کوم انسان چې عاجزي کوي، د هغې سره د ټول الله د انسانانو په زړونو کې د هغه دپاره محبت اچوي.
د هغه د عجزۍ د وجې نه تمام انسانان د هغه سره محبت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل درې کړي دا چې الا ان التقوى ها هنا. خپل زړه سینې مبارکې ته داسې د لاس کېښودل، په خپل قلب باندې په خپل زړه باندې لاس کېوځو. الا ان التقوى ها هنا، الا ان التقوى ها هنا، الا ان التقوى ها هنا. تقوا دې ځای کې ده. مونځ تقوا ده، روژه تقوا ده، قرباني تقوا ده، حج د بیت الله تقوا ده، لیکن د تمام تقوا مرکز دا زړه دی، د انسان زړه دی. دا چې سم شو په دې کې بغض نه و، کینه نه و، حسد نه و، نفرت نه و، تعصب پکې نه و، دا چې سم شو تمام اعمال به دې سمي، ځکه دا مرکز د تقوا دی. که دا سم نه و نو دغه عملونه پکې بې ځان د ځای پیدا نه کړي، هغه پکې پاتې شي. الله سبحانه وتعالی په دې خبرو مانم د عمل کولو توفیق راکړي تاسو له هم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. إله العالمين سچمویل او دا چې مو اورېدل په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. یا رب العالمین موږ د بې اتفاقۍ نه وساتي. یا اله العالمین موږ کې اتفاق او اتحاد راولي. یا الله زموږ په کورونو کې، زموږ په فامیلونو کې، زموږ په وطنونو کې اتفاق او اتحاد راولي. یا الله تمام مسلمانان یو متفق کړي، په یو اتحاد کړي. رب العالمین تر غزا او د فلسطین د مسلمانانو سره مرسته او کومک وکړي. یا الله تو سره د غیب مرسته او کومک وکړي. رب العالمین د فتنو او د ازمایښتونو مساتي. الله زموږ هر عمل په صدق او په اخلاص باندې مزین کړي، او زموږ هر عمل ستاسو د رضا لپاره قبول کړي.